یو مسلمان د عذر د وجې روجي خوړلې دي، روجي نشي نیولی او فدیه ورکولې په وس کې نه دي، بېوسه دی، نو دا به څه کوي؟ دته څه حکم دی؟ ګوره جي دا ضروري مسله ده، په دې باندې ځان پوهه کوي. ښه جواب د دې مسلې دا دی، په دې کې ضروري وضاحت دی، په هغې باندې ځان پوهه کوي چې د روجو فدیه به یا د هغه کس ورکول شي چې شیخ فاني دی، بوډا مسلمان دی، بوډۍ مسلمانه ده، چې هغه په روجو نیولو د سره قادر نه دي، نه اوس نیولی شي، نه په ژمي کې په لنډو ورځو کې نیولی شي، نه په وقفه په وقفه نیولی شي چې یو ورځ یې نیسي او یو ورځ روجه نه نیسي، نو د دغه د فدیه ورکړلی شي. صحیح شوله؟ او یا یو بیمار دی، بوډا نه دی، تکړه دی یا نوجوان دی، خو هغه دایمي بیمار دی او د ده دا بیماري داسې ده چې دا په روجو نیولو د دې د وجې قادر نه دی، یا د روجو نیولو سره د ده دا بیماري زیاتیږي، خطرناکه کیږي، نقصان او تکلیف ورته ډېر دی او دا بیماري دایمي ده، د یو ورځې او د 2 ورځو نه ده او عرضي نه ده. صحیح شوله که نه؟ نو دا بیمار دی د خپل روجو څه ورکوي؟ فدیه ورکوي. که یو بیمار داسې دی یا یو مشر سړی یا یو مشره ښځه داسې ده چې عرضي بیماران دي یا نوجوان عرضي بیمار دی او د ټیک کېدو امید یې شته او دا بیماري عرضي ده او د دې عذر د وجې څه روجي خوړلي، نو دا ځان سره یاد ساته چې دی د فدیه نه ورکوي، دته د فدیې حکم نه دی. ګورئ دی به څه کوي؟ دی به که د فدیه ورم کړه نو چې دی کله په روجو نیولو قادر شو، دی به بیا هم روجي نیسي، بس دا فدیه به صدقه وي او دی به بیا هم څه کوي؟ روجه به نیسي. نو دی د فدیه نه ورکوي، دی د امید ساتي چې دته الله صحت ورکو، دا بیماری عرضي ده او دا عذر ختم شو، نو دا به د دې روجو څه راوړي جي؟ قضا به راوړي، د ده په فدیه باندې کار نه کېږي. اوس راشي یو مسلمان دی د عذر د وجې روجي خوړلي دي او دا روجي هم نشي نیولی او دا فدیه هم نشي ورکولی، په وس کې نه ده، نو دا به څه کوي؟ نو جواب دا دی چې دی د خپل امید ساتي چې ماله الله صحت راکړه، زه به روجي ونیسمه، او که روجي مې نشوي نیولی او ماله الله وس راکړو نو زه به فدیه ورکوم. صحیح شوله؟ دا امید دی ساتي او د دې سره سره د دې استغفار کوي، په دې باندې د الله نه دې بخښنه غواړي چې الله زما په وس کې نه ده، ورنه ما به فوري د دې دا فدیه څه کړی وی جي، دا به ما ورکړی وی، خو زما په وس کې نه ده، او که الله ماله وس راکړو، کلکه مصممه دا په زړه کې اراده لري، نو زه به د خپلو روجو څه ورکوم جي؟ فدیه به ورکومه. صحیح شوه؟ او که دی وفات شو نو که مال یې پریښی خو د هغې نه د فدیه ورکړلی شي، او که مال یې نو پریښی او وارثانو رونو زامنو لوریانو دوی کې الله چاله وس ورکړی او دوی د خپل طرفه دا ورکړی، د روجو حساب یې وکړو، فدیه ورکړله، نو په دې باندې دوی ته څه میلاویږي؟ باقاعده اجر میلاویږي او د هغه به غاړه خلاصه شي. اوس فدیه څومره ده؟ نو فدیه که د غلې نه ورکې په باندې 2 کیلو غنم دي یا په باندې 2 کیلو اوړه دي، د دغې نه څه ورکه فدیه ورکه، او که نه دغې نه ورکې نو بیا به د دې قیمت معلوم کړي. 300 روپۍ د یو کس چې څومره سرسایه ده دومره چې کم دی، نو دا د یوې روجي څه ده جي؟ دا فدیه ده. نو که روجي 29 وي او کم 10 شوي، د هغې به ضرب ورکې، او که 10 شوي نو هغې کې به ضرب ورکې او حساب به کې. او فدیه به چاته ورکې؟ نو څنګه چې زکات بچو نوسو کړوسو ته نشي ورکولی، مور پلار نیا نیکه داسې پسې نشي ورکولی، ښځه خاوند ته خاوند ښځې ته نشي ورکولی، سیدانو ته نشي ورکولی. صحیح شوله؟ نو دغه شان فدیه هم ده. د دې نه علاوه رور دی، خور ده، غریبانان دي، یا چې کوم دی تره دی، وراره دی، خوری دی، خورزه ده، ماما دی، څومره رشته دار چې دي، نو دوی کې چې غریبانان دي او د زکات مستحق دي، نو هغې ته بیا ته دا فدیه دا ورکولی شي. او که یو کس سره اوس نشته او دی وایي چې زه به یې لږ وروسته ورکړم، نو وروسته هم ورکولی شي، خو چې وس شته نو تاخیر پکې نه دی پکار. اهم مسایل دي، روجه تېره شوې ده او د ډېرو مسلمانانو ته به ضرورت وي، نو چې د هغوی سره شریک کوي نو دا به د اجر خبره وي. وصلی الله علی النبي الامین.